د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی قطر کې د طالب استازو سره کتلي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر او د دغه دفتر له نورو غړو سره افغانستان د سولې پروسې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوې اعلامیه کې وویل چې محمد صادق د طالبانو له مشرانو سره تیره سه شنبې او چهارشنبې کتلي دي. د اعلامیې په حواله د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی په دغو کتنو کې ویلي چې پاکستان به په افغانستان کې د سولې پروسې د اسانتیا لپاره د خپل رول ادا کولو ته دوام ورکړي. د افغانستان حکومت او نوري غربي چارواکي په وار پر پاکستان د افغانستان په مسله کې د دوه مخي سیاست تور لګولی دی، خو اسلام آباد ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره تل صادقانه هڅې کړې دي. ملګرو، دا و زموږ تازه راپور. د لا ښکلې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او تر بلې ویډیو ښه وخت.